د خدای کلام د خدای فرمان دی قرآن. څومره نعمتونه چې الله سبحانه و تعالی د جنت نعمتونه بیان کړي، په ټولو نعمتو کې اولین نعمت هغه امن بیان کړي. فی مقام امین، قرآن وایي د اهل جنت به د امن په ځای کې اوسي. بل ځای فرمایي امینین، په امن به لا تسمع فيها لاغیه، هلته به دوی غلط کلمات نه اوري. چې امن دې نه په هیڅ شي باندې خوند نشي اخیستی. ټوله زندګي دې یو ترخه زندګي جوړېږي چې ستا امن نه وي، نه په تجارت خوند اخیستی شي، نه پر کوروالا خوند اخیستی شي، نه په اولاد خوند اخیستی شي، په یوه شي باندې هم خوند نشي اخیستی. او دا تر ټولو لوی عذاب دی چې خدای یو قوم ته ورکړي چې امن ځینې پورته کړي او موږ او تاسې په دې عذاب مبتلا کړي. دا که څوک تسلیموي که نه تسلیموي، دا عذاب پر مسلط دی په دې قوم باندې. او داسې پر مسلط دی چې هر سړی په ځان کې احساس کوي چې زه د خپل ځان او د خپل ورور او پلار یا دوست په ارتباط یوه ذره مطمئن نه. حتی که یو داسې څوک چې ډېر غیر مسؤل کس راځي راته درېږي، هم به مجبوره یې ورسره ځي. دا د الله عز وجل د طرفه پر دې قوم عذاب یې. دا د دې طبعي شیانو ته نه منسوبېږي چې داسې واقعات دې پیښېږي، نه، دا د انسانانو د اعمالو په بدل کې خدای په انسانانو باندې حالات راوړي. ما درته وویله یوه طبقه دې ته سوچ کوي چې دا ولې راځي، یوه طبقه دې ته فکر لا نه کوي، او یوه طبقه یې د اسبابو په تلاش. نو یو لوی عذاب چې په یو قوم باندې راځي هغه د عدم اطمینان عذاب. تاسې قرآن کریم راواخلئ، هر ځای چې الله سبحانه و تعالی د اهل جنت یادونه کوي، تقریبا هر ځای د اطمینان خبره اوله خبره ده. ځکه د جنت په نعمتونو کې تر ټولو لوی نعمت اطمینان. او که اطمینان نه یو انسان په ټوله ژوند کې پر هیڅ شي خوند نشي اخیستی. دا تجربه ده. او ستاسو ما ته ووایاست، دا ټول قوم دې ما ته ووایي چې په امن دي، یو څوک هم په امن نه. دا د الله عز وجل عذاب دی په دې قوم باندې. باران ورباندې بند شو، دا بل عذاب دی چې په دې قوم باندې راغلی. او دا دواړه داسې خطرناک عذابونه دي چې د نورو عذابونو دپاره د بنیاد حیثیت دي. چې باران در باندې بند شو، ښکاره خبره ده اوبه دې کمیږي. چې اوبه دې کمې شوې، ښکاره خبره ده چې ستا د مځکې حاصلات پر تا ګرانېږي. چې ستا د مځکې حاصلات په تا ګران شول، یو خو کم دي، ستا تجارت درېږي. ستا تجارت چې ودرېدی، ته نورو ته اړ کېږې، ته فقیر ګرځې. او د فقر در ټولو خطرناکه سزا دا ده چې انسان کفر ته رسي. کاد الفقر ان یکون کفرا، قریبه ده چې فقر دی انسان په کوپر کې واقع. نور دی بیان دی او فرقان دی قرآن. د اسلامی ویډیوګانو او بیانونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. قرآن د خدای کلام د خدای فرمان دی.